قدرمنو عزتمنو دا ځینې ملګري دا شکایت کوي چې زموږ زړه ډېر خفه وي، پریشانه وي، زړه مې تنګ وي، په یو غم درد کې مبتلا یو او رامعلومه هم نه ده چې د څه وجه څه. عزتمنو یو ورځ د امام سفیان بن عیینه رحمه الله څخه دا پوښتنه وسوله چې د دا چې زړه خفه وي، غمجنه وي، په درد اخته وي او وجه معلومه نه وي چې دا د څه وجه څه ده. حضرت ورته وفرمایله چې دا د هغه ګناه د وجې څه ده چې تا په زړه کې اراده کړې ده خو تراوسه دې هغه ګناه کړې نه ده. نو د هغه ارادې د وجې څه چې تا د یو ګناه سوچ و فکر په زړه کې راوړی دي، که به کاروباري لیول سره وي، که په بله لیول سره وي، که په هر سوچ سره وي، خو ګناه تا تراوسه کړې نه ده، د هغه په وجه دغه د زړه خفګان، درد، غم راغلی دی ستا زړه. نو ځکه زموږ علما کرام فرمایي چې د ګناهونو سزا چې دا هغه پخه ده. د پټو ګناهونو سزا به پټه وي، د اعلانیه ګناهونو سزا به اعلانیه وي. یعنې پټه د یو ګناه ارادې ته کوې، سوچونو فکرونه پر ویې، نو هغه به تا په داسې درد غم کې مبتلا کي چې یو شی به خوند نه درکوي، نه به کاروبار، نه تجارت، نه ناسته، نه ولاړه، نه مجلس، بس ته به وایه چې د دنیا ټول غمونه ستا زړه له راغلي دي. نو پکار دا ده چې په زړه کې په تصوراتو کې هم د ګناه اراده مه کوه، د ګناهونو سوچ مه وه. داسې نه چې توستې کمبل دې پر سر واچوي، بیا نو په سوچو په فکرو کې ته په ګناهونو، په زنا او بدکاریو په دې او پغه اخته سوې. ځکه دا د دماغ زنا ده، دا د زړه زنا ده. سړی په سوچ او په فکر کې د یو ګناهونو تصور کوي. الله دې زموږ ستاسې زړونه راپاک کړي.